ماته یې ډېر وویل زه له چا ډار نه لرم، دومره وس او توان لرم چې تا وتښتوم. ښه به دا وي چې زما غوښتنه ومني. په دې کې ورځ سور رنګه موټر زما شا ونیوله. زه پوه شوم چې د قوي څار لاندې یم. ډېره په ویره او سختۍ تر کوره ورسېدمه. د دې پیښې تر واقع کېدو وروسته مې ډېر احتیاط کوه. دا چې غرنی په اونۍ کې 2 ځلې زموږ کور ته راته، نو په دې سره یې زما د ورور خسر او اوښي چې انیل نومیږي، کوم چې تا یې مخکې په هکله له ما پوښتي ول، سره هم وپېژندل. بیا به نو هره ورځ د دوی ترمنځ ملاقاتونه کېدل. دا چې ورور مې او انیل پردیو نجونو ته زنګونه وهل، نو غرني هم ځینې خبرې په یاد بنډار کې کړې وې چې زه هم مین یم. د شپې او ورځې خوبونه مې حرام شوي دي. ټوله ورځ مې هغه دنګه ځواني، ګلابي مخ، سراحي غاړۍ، بادامي او اوږدې سترګې، خندان قواره په سترګو کې رغړي رارغړي. ډېر ځورېږم. دا چې دوی اوس ډېر نږدې اړیکې درلودې. ورور مې غرني ته ویلي وه چې د جلۍ کور راوښایه، که په هر قیمت وي جلۍ درته کوو. غرنی په هغه شپه غلی پاتې شوی وه، خو په سبا یې زما د ورور خسر ته زموږ کور او زما رشته یاده کړې وه. په دې وخت کې زه له دندې څخه کور ته راغلم. ډېره ستړې وم. د برنډې پایې ته تکیا شومه چې د ورور خسر مې په مرکه راغی. په یادونې زما پلار کوم عکس العمل ونه ښوده، خو ورور مې ډېر جدي شوه، ځکه چې غرني په هغه شپه ویلي و چې جلۍ هم له ما سره مینه لري. ورور مې ورته په هغه شپه ویلي وه ښه چې د دومره مین یې او جلۍ هم تا سره جوړه ده، درته به یې راوتښتوم. خو ورور مې خبر نه و چې زما خور یادوي. د غرني سره مې ورور دښمني پیل کړه. ډېر غوسه شو. زما موبایل ته یې فکر شو. هغه یې راڅخه راواخیسته. د بدقسمتۍ چارې ګوره. په دې وخت کې غرني ځینې پیغامونه راولېږل. په دې پیغامونو سره مې پلار داسې فکر وکړ چې ګوندې زه له غرني سره لاره لرم. غرني د انیل کورنۍ ته زما د سپکاوي او بدنامۍ په پار ډېر دروغ ویلي ول چې پاڼې رانه ډېرې پیسې خوړلي، له ما سره چکرو ته تللي او دې ته ورته ډېر پروپاګنډې ویلي ول. د انیل پلار د غرني ټولې خبرې زما پلار ته وکړې. پلار مې د دې خبرو په اورېدو سره ډېر جدي شو او ما ته یې هېڅ وخت خبرو لپاره رانه کړ. پرېکړه یې وکړه چې غرنی دیرې ته راولي او دواړه یو ځای ووژني چې مردار شي. خو د هغوی کورنۍ وزر او زارۍ ته راغلل. پلار ترې زما په بدل کې د غرني خور، زما د ورور او ترې ځان ته وغوښته. مشران او سپین ږیري منځته شول. خبره یې هواره کړه. دا چې ما په هغه انسټیټیوټ کې درس ورکاوه، غرني دا وخت دنده نه درلوده او په انسټیټیوټ کې یې ځان شامل کړ. ما له دندې استعفا ورکړه او نمبر مې هم بدل کړ. انیل چې د غرني نږدې ملګری وه او خور یې زما د ورور مېرمن وه، نو زما نوې شمېره یې غرني ته ورکړې وه. ما دا خبره پلار ته نشوه کولی، ځکه چې زموږ کورنۍ د انیل دوی سره په دښمنۍ اوړېده. پلار مې پرېکړه وکړه چې یا دې نن شپه غرني او یا دې د ماما 10 کلن لیوني زوی ته ورکوم. ستا لپاره نور زما په کور کې ځای نشته. که دغه وخت پای انکار کړی وای، غرني شرمولم. کورنۍ مې ټولې خبرې منلې وي. لایقه ما چې په تا ټینګار کوه، ستونزه دا وه چې تر څو غرنی ما غواړي نو زما کوژدن به له تا سره شوي وي، بیا به ستونزه نه وي. خو دا خوب مې په اوبو لاهو شو. دا چې مشر ورور را سره وران وه، نور کوچنیان او پلار په دنده کې وه. بس چې چېرته بتلم د خلکو پام به زما په لور وه. نه پوهېږم ډېره ښایسته هم نه یم او نه داسې بې اختیاره مزل کوم چې د خلکو پام راواړوم. د انسانیت نه مې نفرت پیدا شو. نه پوهېږم چې لایق به کومې ستونزې لرلې چې زما غوښتنه یې ونه منله او زه یې د اور لمبو ته ګزار کړم. افسوس ما نور وس نه درلود. د غرني کورنۍ سره مې کورنۍ په دښمنۍ اوړېده. پلار له ما دا پوښتنه هم ونه کړه چې ستونزه په څا او په چا کې وه، خو بس په پټو سترګو یې د غرني ټولې خبرې په ما راوتپلې. مور مې غوښتل چې دښمني جوړه نه شي، باید د غرني مرکه ومنم. که نه، مور مې هم هماغه سپي ته په موبایل ډېرې زارۍ کړې وي، خو هغه په ډېر سپین سرګۍ سره رد کړې وي او زما مور یې هم تور زیړې کړې وه چې د مور مې هم را سره خوښه وه. ما د سر په خوځولو سره ومنله چې کله د غرني مرکه راغله ته مې رایاد شوې او بیا مې انکار وکړ. دا انکار پایله دا وه چې ټول ټپي وجود مې ستا پر وړاندې دی. زه په کورنۍ کې د څارنې لاندې یم، موبایل هم نه لرم. ته ډاډمن اوسه چې تر څو ژوندی یم په خوله به مې ستا نوم او په سترګو کې به مې ستا د پارچړو شونډو انځور وي. او دا هم در سره واده کوم چې د غرني د واده ارمان به پوره نشي. شاید زما او ستا د اخري لیدنه او خبرې وي او که بیا دې چېرته په زړه کې راوورېدم نو د کلي په لویه هدیره کې به مې یو قبر خلک په دې نامه پیژني چې دې جلۍ د واده په شپه ځان وژلی او هغه قبر به زما وي.
لایقه په اخر کې دا خبره بیا هم په جرأت سره کوم چې زما لایقه زه در سره مینه لرم اوس نو نه بیریږم بلکې په دې جملې واړم مینه در سره لرم ستا هم سترګې بېنامه نه شوې د ورځې 40 ځله را یادېږي او 40 سګرټه څکوم ورځ سره بلې مې حال په خرابېدو دی مور راته غاړه له تعویضونو ډکه کړه خو د ملادم زما د مینې مخه نشي نیولی او نه د پاڼې د هېرېدو ځواک لري څومره چې زمانې اوړي فاصلې بې معنا کېږي او یادونه یې نوي نوي رنګونه راوړي په غونډو او مشاعرو کې ګډونوال نوي غزلې او نظمونه دوه ځلې اوري او په چکچکو یې بدرګه کوي خو د احساس درک مې هیڅ چا ونه کړ د ژوند ټولې چارې مې بې معنا دي او که معناداره هم دي د ژوند په خاړې زلل مې لوڅ پښې په یو ورک منزل پسې مزل دی یوې چارې ته ژوند دی چې یا یې له حواله خبر شم او یا یې ګورم او بس چې ستا به یاد یم که به هېر یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه له مسکاله تر دې حاله ناول درنو مینوالو دا و د دغه ناول وروستۍ برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړله د ناول په جریان کې کله ما څخه کومه تېروتنه شوې وي د هغې راته بښنه وکړئ تر بیا چې د یو بل نوي ناول سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې ښه وختونه او خوشحاله ژوند ولرئ